السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ومغفرته. الله جل جلاله دې زموږ او ستاسو سترګې د الله د بیرې په اوښکو باندې لندې وګرځوي. ابو عامر رحمت الله علیه مبارک وایي په مسجد رسول الله صلی الله علیه وسلم کې ناست وم، په مسجد نبوي کې. یو هلک رالی، یو کاغذ یې راکړ. په دې کاغذ کې لیکلي وو چې الله دې نیک که، الله دې آخرت ښایسته که. یا اخي ابا عامر، یا وروره ابا عامره، موږ خبر سوي یو چې ته راغلی یې، خو زه ضعیفه یم، سپین ږیری یم، نسم درتلای مسجد نبوي ته، نو که راسې ډېر احسان به دې وي. ابو عامر رحمت الله علیه مبارک وایي زه له دا کوچني سره ولاړ سوم، ورسره رئیس ولم. یو کور و د مدینې منورې په څنډه کې، د خټو کور و، ډېر کوچنی کور و، ډېر خرابه کور و. د لرګي دروازه یې وه چې ورننوتلم، سپین ږیری ناست دی مخامخ و قبلې ته، او غمجن دی، سترګې د ژړا څخه ړندې سوي وې. وایي ما سلام ور واچاوه، زما سلام یې را ادا کړ، او بیا یې راته وویل یا ابا عامر، همیشه مې ستا نصیحت او ستا واز ته هوا کېدله، او ستا خبرې به را رسېدلې. و بي داء، یو مرض لرم، ډېر نصیحت کوونکو ته ورغلی یم، ډېر نصیحت کوونکي راته راغلي دي، په هغه زما د مرض دوا یې نه ده راکړې. وایي ما ورته وویل ایوه شیخ، ای شیخ، ای سپین ږیري، د زړه په سترګو د الله جل جلاله په مخلوق کې فکر وکړه، او د ایمان په حقیقت سره و جنت مأوا ته فکر وکړه. په هغه څه کې فکر وکړه چې الله جل جلاله خپلو دوستانو ته په جنت کې برابر کړي دي. ثم انظر، بیا وګوره، و هغه اور ته چې هغه به څرکې وهونکی دی، او هغه تیز اور دی چې د دوژخ اور دی، الله اشقیاو بدبختانو ته برابر کړی دی، د کافرانو دپاره، د محسنو د ګناهګارانو دپاره یو زندان دی. د دې دوو ځایو تر مابین ځي، یا به جنت ته ځي یا به دوژخ ته ځي، او دوژخیان او جنتیان نه دي سره برابر، بلکې جلا دي. د جنتیانو ښه مقامات دي، ښه حالات دي، او د دوژخیانو بده زندګي ده. کوم وخت چې د سپین ږیري زما خبرې واورېدلې، چغه یې سوه، اواز یې تر خوله راووتی، او دا یې راته وویل والله زما دې د الله په ذات قسم یې، دوا پر مرض برابره سوه. زدني، زیادت وکړه، نور نصیحت راته وکړه، رحمک الله، الله دې رحم در باندې وکړي. فقلت، وای ما ورته وویل چې الله جل جلاله ستا پر پټو باندې عالم دی، هر څه چې دې کړي دي په هغو در عالم دی. یو ورځ به داسې یو ورځ راسي د هغه ټولو پټو شانو چې د مخلوق څخه دې پټ کړي دي، الله در باندې عالم دی، ښکاره به سي. الله جل جلاله هغه ذات دی چې د انسان کړه وړه هر څه ولره معلوم دي. نو وایي د دې شیخ، د دې سپین ږیري چغه سوه، تر خوله یې اواز راووتی، او پر اړخ باندې راوغورځېدی، مړ سو. وایي چې ګورم یو نجلۍ راله، هغه اثر د سجدو یې په تندي کې معلومیږي، و ما ته یې وویل احسنته،
او دا یې راته وویل چې د زړو د مریضیو دوا ورکوونکي شخصیته چې د عارفینو زړو ته علاج ورکوي، دغه سپین ږیری زما پلار و. 20 کاله کېږي چې په دغه مریضي باندې اخته و. د الله جل جلاله د بیرې په مریضي باندې اخته و. ده به دا خواهش کاوه چې کاشکې ابي عامر راغلی وای او ما ته څه وعظ او نصیحت کړی وای. نو الله دې جزا د خیر درکړي. زما د پلار د زړه ارمان دې ورپوره کړي. وای بیا د نجلۍ پر خپل پلار باندې پرېوتله او د سترګو په مابانځ کې مچ کوي او ژړلې. وای ما ورته وویل ژړېدونکې نجلۍ، پر پلار ژړېدونکې نجلۍ، پلار دې ولاړی و دارالجزا ته. قبر د جزا ځای دی، که د ښو جزا وي که د بدو جزا وي. فإن کان محسنا، که دې پلار نیکو الله به ولره جنت ورکړي. فإن کان مسیئا، او که ګناهګاره و نو هغه ځای ته به ورسي چې هغه ډېر د عذابو او د تکالیفو ځای دی. وایي د دې نجلۍ هم چغه تر خوله راووتله، ثم ماتت، دا هم مړه سوله. دی وایي زه ډېر غمجن سولم او ډېر حیران پاتې سولم چې دا څنګه انسانان وو چې ستا پر وعظ او په نصیحت باندې دواړو روحونه الله ته وسپارل. فرأیتهما فی المنام فی احسن مقام، په خوب مې ولیدل په ډېرو عالي او بلندو ځایو کې وه، او شنه لباسونه یې پر تن باندې وه. وایي ما پوښتنه ځینې وکوله چې څه حالت مو دی، په کم حال کې یاست؟ وایي هغه شیخ یو بیت راته ووایه، ولې هغه مقام ته چې زه را رسېدلی یم، یا ابا عامر ته هم را سره شریک یې، او هر هغه غافل زړه چې ستا په واز او په نصیحت باندې راویښ سوی وي، د هغو په اعمالو کې ته هم ورشریک یې. بیا یې راته وویل چې الله جل جلاله حضور ته ورغلم، خو الله را باندې قهرمن نه و، قهرجن نه و، الله را باندې مهربانه و. فاسکنن الجنان، و جنتو ته داخل کم او حور غلمان یې راکړل. یا ابا عامر ډېرې دعاوې کوه او مغفرت ته الله څخه غواړه، د شپې په سر او په پای کې، د ورځې په سر او د شپې په پای کې د الله جل جلاله څخه مغفرت غواړه. او دغه رنګه عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي که څوک استغفار ډیر وایي، الله جل جلاله به د هر غم او د هر تکلیف څخه په امان کې، او په هر غم په هر تکلیف کې چې وي الله به ځینې وباسي. ورزقه من حيث لا يحتسب، من حيث لا يحتسب، الله به رزق ورکړي پر داسې لار باندې چې دی بې ګمانه نه کوي. او دعا مغز د عبادت. نو الله جل جلاله دې د الله بیره را نصیب کړي. الله جل جلاله دې مسترګې د الله په بیره باندې وژړي. الله جل جلاله دې د قبر غم را نصیب کړي. الله جل جلاله دې د جنت شوق را نصیب کړي. الله دې د دوزخ د بیرې، د دوزخ د عذابو بیر را نصیب کړي. په دنیا کې څوک جنت ته هواداره سو او د دوزخ څخه وبېرېدی، جنت ته به ورسي. او که په دنیا کې غافل و، د غافل انجام بد دی. الله دې مو له غفلت څخه وساتي. تفسیر روح البیان
جلد نمبر 2 صفحة 33. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.